بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي که چیرې پلار سړي ته د یو کار کولو ووایي او مور د هغه کار منع وکړي، په دغسې صورت کې به نو د پلار خبره عملي کول پکار یي که د مور ده؟ د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې څو خبرې په ذهن کې ونیسه. اوله خبره دا چې یوه داسې طریقه په کار واچوه چې پلار هم راضي وساتې، مور هم راضي وساتې. یوه د حکمت لاره په کار واچوه، او که چیرې موضوع په ټکر کې سره راغلی وه، هېڅ د حکمت لاره په کار نه لوېدل، نو دوهم قدم کې هغه کار پر شریعت باندې عرض که چې د پلار کار د شریعت سره برابر دی که د مور. که د پلار کار د شریعت سره برابر وي نو د مور خبره ممنه، ځکه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ارشاد دی لا طاعة المخلوق فی معصیة الخالق. د الله په نافرمانی کې د مخلوق د خبرې اطاعت نه دی پکار. او که د مور خبره د شریعت سره برابر و، د پلار خبره د شریعت سره په ټکر کې و، بیا نو د پلار خبره پرېږده، د مور خبره ومنه. درېیمه خبره دا که چیرې یو مباح کار و، یعنی دا چې د شریعت د جواز او د نه جواز سره خبره نه درلوده، مثلا پلار درته وایي ولاړ شه بازار ته او مور د هغه په مقابل کې درته وایي چې مه ځه، په دغسې صورت کې نو بیا حکم دا دی، وایي که چیرې د عزت ځای رالی، اول حق د پلار دی، او که د خدمت ځای رالی اول حق د مور دی، ځکه پلار نارینه دی، د نارینه په مزاج کې عزت خوښونه فوقیت الله ایښی دی، او مور عاجزه ده، او عاجزه انسان کې په طبیعت کې دا وي چې یو څوک همکار ورسره واوسېږي او خدمت یې وکړي. نو که چیرې په دغه کار کې د پلار عزت راتلی او د مور د خدمت منع نه راتله، د پلار خبره ومنه، او که د خدمت خبره وه بیا د مور ده ومنه. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.